او په یو بجه دې میسج راغې په یو بجه دې میسج راغې نو تمامه شپه ورته لاټو لاټو کېدمه د کویدن ګوته یې رانه بیا واخیسته جانان زما ډېره حیا واخیسته د کویدن ګوته یې رانه بیا واخیسته جانان زما ډېره حیا واخیسته او هغه ګوته یې رکیب له یوړه هغه د سور بچي پې غوا واخیسته دوه ډکي سهار دوه ماسپښینو لګېده او بریتو کې زما له مسپینو لګېده او چې ما واپس خول ورته د ټولې دنیا خلک هغه ویښته لاړه په سادینو لګېده او زما د سر ویښتو ته چې پام شو پروګرام کې سندره کې ټوخي په ماجبینو لګېده او دا یو برید چې بې اوږد او بډلنډ ښکاري یارانو نو دا مانه په خطا کې په مشینو لګېده او تاویلې ته لا ځوانې سر سپینېږي د نزلې نه نو دا ټکي په ما څومره مټهینو لګېده د یار د سر ویښته چې راله راغه په نوړی کې نو والله چې د منچو نه هم شیرینو لګېده اتیا روپۍ چې دې را سینډ کې اتیا روپۍ چې دې را سینډ کې هغه ایډوانس کې رانه لاړلې مینا مکوی بیسیجونه چې په ویبریشن دی کال راشي چې په ویبریشن دی کال راشي جیب می ګریږي زړه می داسې داسې شینا مکوی ماته میسیجونه بیا زما ښځه کوي زما سره جنګونه مکوی میسیجونه او ایس ایم ایس چې دی را سینډ کو او ایس ایم ایس چې دی را سینډ کو خزې مې هینډ کو ریډ هینډ یې ونیومه نو اوس دې د پلاره نه خلاصېږم اوس دې د پلاره نه خلاصېږم د مور نه پټ دې راکوي راته رنګونه شا به ډولکي ماره دې ډولکي له دې ډز ورکه زموږ په محبت باندې نن ټول جهان خبر کا او لوی واړه کورونو نه نن موږ ته را بهر کا نو موږ ورته ګډېږو په میدان کې څنګ په څنګ دد دړه دنګ دد دړه دنګ دد دړه دنګ دنګ سنونیره والے پل ته بلا کې سنونیره والے پل ته بلا کې تا ته پلی دی کوټه باندې سپیا کې تا ته پلی دی کوټه باندې سپیا کې که خپه کېږي نه نو لګې ته نه او چې شوي به وي پورته په هوا کې که خپه کېږي نه نو لګې ته نه تیل او خشاکونه یاره نشم اخیستلی د ګرانه ګرانه کې تنور نشم اچولی تیل او خشاکونه یاره نشم اخیستلی د ګرانه ګرانه کې تنور نشم اچولی او که سودړې دې د مور نه پټې راکې نو پلار دې په امسا باندې پرون نیمه وهلی دا خو نو نه ده چې دی نو ډېر هزار ګټلی پلار دې په امسا باندې پرون نیمه وهلی دا خو نو نه ده چې دی نو ډېر هزار ګټلی او تش مې دونه ورته ویلې لور به راکې او څومره کانې وشولې په ما باندې جانانه بیا هم خپه نه شوم جانانه زه له تانه څومره کانې وشولې په ما باندې جانانه بیا هم خپه نه شوم جانانه زه له تانه اوس تاسو میښې راله څومره لتې راکې په دې خپل ذهن کې یو وړوکې شانخانه د نورو د پاره وساتئ چې د هغې د تاسو د خیر ښېګړې کارونه کوئ او د خلکو خدمت وکئ نو دا ډېره ښه خبره ده